ګران اردوونکو السلام علیکم. دا د هال انډیا رادیو د بارانو خبرونو د پښتو څنګه ده. نن د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې 9 نیټه او د شنبه ورځ ده. اوس د سیمې او د نړۍ خبرونه خبريږي. ویان ممتاز ولی یوسفزی. په پیل کې د خبرونو سرټکی. لومړي وزیر په ځوانانو ټینګار کړي چې د هند ویاړ او فرهنګ په لړۍ کې په مخه بوزي. د فرانس سلاکار لومړي وزیر مودي سره ولیدل او دوه اړخیزو ورسره په نړیوالو موضوعاتو خبرې اترې وکړلې. نوی ډیلی وايي د ملګرو ملتونو لخوا منع شوی ترهګرډلې د پاکستان حکومت لپاره د پټ جګړه مارانو په توګه عمل ترسره کوي تر څو د هند ضد ایجنډا پوره کړي. په چین کې د هند زده کوونکو بیرته راتګ باندې هیڅ مثبت پرمختګ نه دی او یو کال د لاس ورکولو سره آینده تیت. د امریکای ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې دوه هندي امریکایي کسان نومولي دي. ټویټر د تل لپاره د ټرمپ اکاونټ وزنډول. اوس بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي په ځوانانو ټینګار کړي چې د هند ویاړ او کلتور په ګرد لړۍ کې وړاندې کولو لپاره ټکنالوژي وکاروي. نن مجازي شبکې د لارې 14م پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن ته وینا په کولو ښاغلي مودي ویل چې نن انټرنیټ د نړۍ یو لړګوټونو سره خلک مربوط کړي دي، خو زموږ زړونه د هیواد لپاره د زموږ ګډې مینې سره اړیکه لري. نوموړي ویل چې په تیرو کلونو کې په بهرنیو هیوادونو کې میشت سیندیانو د ټولنې د لا ښه والي لپاره خپل ژمنه په ښودلو خپل شناخت تقویه کړې. لومړي وزیر ویل چې نن هند فساد ته ماتې ورکولو لپاره ټکنالوژي کاروي، ورسره لکونه او کروڑو روپۍ په نیغه د ګټه اخیستونکو کاتو ته منتقل کړي شوي دي. نوموړي ویل چې نن د هند فضایي پروګرام مالی سٹارټ اپ او اقتصادي نظام په نړیوال ډګر کې یو لارښوونکی دی. لومړي وزیر ویل نن کله چې هیواد په ځان بسیا کېدو لپاره کار کوي نو په بهرنیو هیوادونو کې میشت هندیان به برانډ انډیا په تقویه کولو کې یوه مهمه دنده ترسره کړي. نوموړي ویل کله چې پرواسی بھارتیہ په هند کې جوړ شیان وکاروي نو دا به په نړۍ کې په دغو شیانو کې د خلکو اعتماد زیات کړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ډیپلوماټیکي سلاکار بون پرون لومړي وزیر نریندر مودي سره ولیدل او په یو لړ دوه اړخیزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې اترې وکړلې. په یو ټویټ کې ښاغلي مودي ویل چې نوموړي ښاغلي بون سره یو ګټور ناسته ترسره کړله. ښاغلي مودي د هند او فرانس استراتیژیک انډیوالۍ کې په پرمختګ خوشحالي څرګنده کړله، کوم چې د کووډ 19 وروسته په نړۍ کې یو نړیوال خوالي لپاره یو ځواک دی. لومړي وزیر د هند او فرانس استراتیژیک انډیوالي په مهمو اړخونو د دواړو هیوادونو شوي پرمختګ په باب ډاډ څرګند کړ. په دغو مهمو اړخونو کې د ترهګرۍ مخه نیول، سایبر امنیت، دفاع او استراتیژیک همکاري شامل ده. ښاغلي بون هم لومړي وزیر ته په یو لړ سیمهییز او نړیوالو موضوعاتو په باب د هند او فرانس همکارۍ په ترڅ کې چې ورکې بهري او هر اړخیز همکارۍ شامل دي معلومات برابر کړ. نوی ډیلی ویل چې ملګري ملتونو لخوا ټاکل شوي کسان او ټاکلي ترهګر د پاکستان ادارې لپاره پټ جګړه مارانو په توګه کار کوي. لدې کبله چې د هند پر ضد خپله ایجنډا بشپړه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند انوراګ سریواستوا وویل چې دا د نړیوال ټولنې پورې اړه لري چې پاکستان ملامت کړي او دا خبره تضمین کړي چې هغه ترهګرو زیربناو او انفرادي ترهګرو پر وړاندې باوري ګامونه پورته کوي. د لشکر طیبه ترهګر ذکي الرحمن لکھوي ته د 15 کالو د بند سزا اورولو په باب د یوې پوښتنې په باب ښاغلي سریواستو وویل چې دغو ګامونو وخت په واضح ډول د آسیا بحرالکاهل ګډې ډلې ناستې او په راتلونکي میاشت کې د مالي کاري ځواک لومړنۍ ناستې څخه د مخه په ټاکلي ګامونو باندې د عمل کولو اراده وړاندې کوي. په بیجینګ کې د هند سفارت ویل چې د چین په پوهنتونونو کې اندراج شوي
د هند زده کوونکو بیرته راتلو په باب هیڅ مثبت پرمختګ نشته چې خپل درسونه بیا پیل کړي شي. چین ته د بیرته ورستنېدو اجازه ترلاسه کولو په تمه د یو کال تیریدو سره د زده کړې بیا پیل لپاره زرګونه هندي زده کوونکي د آنلاین مطالعو پرتله بل لاره نه لري، کوم چې د درملو په برخه کې په ځانګړي ډول ستونزمن دی. سره پاسه 23,000 هندي محصلین په چین کې لوړې زده کړې تعقیبوي، کله چې په هغوی کې اکثره د درملنو بورسونه لري. ډیر فشار لاندې دي، کله چې یو قیمتي کال د لاسه ورکو او اوس یو تیت آینده سره مخامخ دي. د جمعې پر ورځ د هند سفارت لخوا خپور شوي په یو بیان کې ویل شوي دي چې د چین مقاماتو بیا سلا ورکړي چې د کووډ-19 وبا پر ځای د بندیزونو په راتلونکو میاشتو کې د اسانه یا نرم کېدو امکان نشته او زده کوونکو ته اوضاع په سمون سره ورکړل شي. سفارت د چین په پوهنتونونو کې ادراج زده کوونکو ته سلا ورکړي چې چین لخوا بندیزونو ته پام وکړي او خپل زده کړې ته دوام ورکولو لپاره مناسب لارې چارې ترسره کړي. د امریکای په متحده ایالاتو کې ټاکلي ولسمشر جوی بایدن د سپین ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې 2 هندي امریکایي کسان نومولي دي. بایدن د هند امریکایي سومونا ګوها د جنوبي اسیا لپاره لوړپوړې مدیر او ترون چھابړه د ټکنالوژي او ملي امنیت لپاره لوړپوړ مدیر په توګه نومولي دي. سومانا د بایدن هریس کمپاین په دوران کې د جنوبي اسیا بهرني پالیسۍ کاریز ډلې ګډ رئیس هوا. د اوباما بایدن ادارې په دوران په هغه وخت کې د مرستیال ولسمشر بایدن د ملي امنیتي چارو لپاره ځانګړی سلاکار هوا. چھابړه هم د اوباما بایدن ادارې په دوران د ملي امنیتي شورا په باب د استراتیژیک پلان جوړولو د بشري حقوقو او ملي امنیت مسئلو لپاره مدیر په توګه هم چارې شړلې دي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د نور زیات تشدد پارولو خطر لکبله له ټویټر څخه د تل لپاره ځنډول شوی، کله چې دا خبره کمپنۍ کړې ده. ټویټر پاڼې وویل چې دا پریکړه له @real ډونالد ټرمپ اکاونټ څخه د اوسنیو ټویټ نږدې کتنه کولو وروسته کړې شوې ده. ښاغلي ټرمپ او د نوموړي ملاتړ کوونکو له لورې کارېدونکي د آنلاین پلیټ فارمونو یو لوی ټکنالوژي پکولو په میاس کې دا خبره مخې ته راغلې ده. ځینو قانون پوهانو او نامتو شخصیتونو د کلونو راهیسې په ټویټر غږ کولو چې په ټرمپ سره د نورو کسانو بندیز ولګوي. پخوانی لومړی میرمن میشل اوباما ټویټ کړي چې د سیلیکون واده مشران باید د ښاغلي ټرمپ ناوړه چلن وړتیا بند کړي او په دایمي ډول لرې کړي. د اروپا اتحادیې کمیسیون رئیس اورسولا وون ډیر لیین پرون وویل چې د اروپا اتحادیې غړي هیوادونو ته دا اجازه ورنکړي شي چې د بلاک هڅو په متوازنه درملنیو کمپنیو سره د واکسین په باب جلا هوکړې خبرې وکړي. هغې په بروسلز کې د اروپا اتحادیې په مرکز کې خبریالانو ته وویل چې د 20 غړو بلاک به یو په توګه کار کولو ته دوام ورکړي، لدې کبله چې د واکسین برابرونکي څخه دای ترلاسه کړي شي. هغه 15 هیوادونه د چا اتباع د ایران په ناڅاپي ډول د اوکراین یوه جیټ الوتکه ویشتلې وه، په هغې کې وژلي شوي ویلي دي چې دوی غواړي چې ایران عدالت تامین کی او ډاډ برابر کی چې ایران د قربانیانو او اغیزمنو هیوادونو کورنیو ته پوره تاوان ورکړي. په یوې ګډې اعلامیې کې چې د اوکراین نړیوال هوایي شرکت الوتکې 252 تباه کېدو یو کال بشپړېدو سره سمون لري، اوکراین، کاناډا، برطانیې، افغانستان او سویډن ویل چې هغوی غواړي چې تهران د پیښو او پریکړو بشپړ او ګډ تفصیل وړاندې کړي چې دغه الوتکې ناورین لامل شوی وو. د ایران انقلابي ساتندویانو لخوا په هغه وخت په الوتکې ډزې شوې وې کله چې په ورته شپه
ایران په عراق کې د امریکای عسكر هدف په جوړولو په یو بلاستیک توغندې سره برید کړی و. کله چې دا برید تیر کال د جنوري په 3 نیټه د ایران د ساتندیانو جنرال قاسم سلیمانی د امریکای بي پیلوټ الوتکې برید کې د وژنې په جواب کې کړی شوی و. او د امریکای بهرنیو چارو وزیر پومپیو پرون د خپل نومول شوی جانشین انټونیو بلینکن سره ولیدل. کله چې د امریکای لوړپوړ ډیپلوماټ دا نظریه ردوي چې متحده ایالات د هغې پلازمینه شوی برید له کبله یو بې ثباته جمهوریت دی. نوموړي وروسته وویل چې ناسته ډېره ګټوره وه او موږ به په ګرد انتقالي دوره کې د امریکای له پلوه په ګډه کار کولو ته دوام ورکو. پومپیو له بهرني چارواکو او څېړونکو څخه د هغو څېړنو غندنه په کولو ټویټ وکړو چې ګنې امریکای په بهرني هېوادونو کې په جمهوریت کې خپل حیثیت او جمهوري اقدار د لاسه ورکړي دي. د خبرونو پای. ایزانو سواورې پر روانو حالاتو یو تبصره. پاکستان کې د لږکیو پر ضد ظلمونه بې له ځنډ دوام لري. لیکنه د جیل کول او جباړه وینا د هریندر کمار سواتی. په پاکستان کې د لږکیو په وړاندې ظلمونه او تبعیض پرته له کوم ځنډ دوام لري. دغه فعالیتونه په 1940 کال کې د پاکستان د جوړېدو نه وروسته پیل شوي وو، خو د تېرې پیړۍ په 80مه لسیزه کې یې لا شدت ترلاسه کړ. په لومړي سر کې ظلمونه یوازې په هندوانو، سکانو، بودایانو، جینیانو او مسیحیانو پورې محدود وو، خو وروسته د شیعاګانو، احمدیه، مهاجرو، هزارګانو، سرایکیانو او نورو ورته ډلو ته چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې اوسیږي وغځېدل. دا ظلمونه او تبعیض د درمته کولو، وجنو، ډلهیزو وجنو، په زوره د مذهب بدلولو، د تاوتریخوالي ګواښونو، بېله عدالت وجنو او د کفر په بڼه کې مخې ته راغلي. د دغه لږکیو په وړاندې د ظلمونو ترشا محرک ځواک عموماً په ایډیولوژیک ډول د عقیدې پر بنسټ ولاړ وي. په داسې حال کې چې احمدیان لا دمخه د مذهبي عقیدې توپیر لرونکي ډلې په توګه اعلان کړی شوي، د پاکستان د سني اکثریت وګړو او شیعه لږکیو ترمنځ ژوره مذهبي شخړه شتون لري. د ظلم د دوام په وروستۍ پیښه کې په بلوچستان کې د هزاره ډبرو سکرو کان کیندونکي د ترهګرو لخوا په پیژندلو وتښتول شول او بیا وروسته ووژل شول. په پاکستان کې هزارهګان اکثره په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې ژوند کوي. اسلامي دولت یا داعش د دغه عمل مسؤلیت منلی دی. په پاکستان کې په هزارهګانو شک لرل کیږي چې دیو ګینه ایران پر وړاندې وفاداری لري، ځکه چې ډېر یې شیعاګان دي. دې پیښې بیا د نړیوالې ټولنې پاملرنه راجلب کړې او په نړیواله کچه یې غندنه شوې ده. په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې په زرګونو هزارهګان د پرله پسې ظلمونو له امله وژل شوي، خو تر یو ساعه هیڅ څوک په پاکستان کې د دې دوامداره جرمونو لپاره محاکمه شوي نه دي. په عین وخت کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل چې هغه د هزارهګانو د غړو سره د لیدو توان نه لري، چا چې 11 وژل شوي کان کیندونکي له ښخولو څخه انکار کړی. د دغه وژنو پر ضد لاریونونه د پاکستان نورو برخو ته هم غځېدلي دي. ښاغلي خان د بلوچستان د شیعه هزاره ټولنې د لاریون کوونکو غړو څخه وغوښتل چې د ماچ ډبرو په ساحه کې د کان کیندونکي جسدونه ښخ کړي. هغه ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به اغېزمنو کورنیو سره لیدنه وکړي، مګر د هغه دا ډاډ هیڅ مرسته نه ده کړې او لاریون کوونکي د مجلس وحدت المسلمین په نامه ډلې لخوا رهبري کیږي. په کراچۍ او نورو ښارونو لکه کوټه کې سړکونه تړل شوي او لاریونونه دوام لري. د پاکستان چارواکو د عبادت په هغه ځایونو چې د شیعاګانو لخوا کارول کیږي امنیت ټینګ کړی دی. د مجلس وحدت المسلمین ډلې ټینګار کړی دی چې عمران خان باید له کوټې څخه لیدنه وکړي چیرې چې د مړو جسدونه پراته دي. دغه ځای د لاریون مرکز جوړ شوی. مجلس وحدت المسلمین د هزاره ټولنې امنیت لپاره لیکلی تضمین غواړي. د سازمان ګواښ کړی دی چې دا لاریونونه به د پاکستان نورو ښارونو ته هم وغځوي. دا اقدام د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره ښه نه دی چې له مخکې څخه د پاکستان د ګډ اپوزیسون له پیل شوي لاریون ته مخامخ دی. یو شمېره شیعه سازمانونه هم په ټول پاکستان کې لاریونونه کوي. دوی د داسې اقداماتو غوښتنه هم کړې چې د دوی د امنیت ډاډ برابر کړي.
دا د 2000 کال د اپریل راهسې په هزاره ټولنې لومړی لوی برید وو کله چې د کوټې په بازار کې یو ځان وژونکي حمله 13 کسان ووجل چې ډېری یې هزارهګان وو. د غنو ترهګرو ډلو لخوا په هزاره ټولنې ګڼ بریدونه شوي دي که څه هم اسلامي دولت د ورستي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی خو طالبانو او نورو سني افراطي ډلو په ځانګړي ډول لشکري جنګوي په تیرو وختونو کې د ټولنې پر وړاندې بریدونه کړي دي. په 2013 کال کې درې بمي چاودنو د کوټې په هزارهګانو کې له 200 ډیر کسان ووجل. د مدافع وکیلانو مختلفې ډلې لکه د هزاره خلکو نړیواله شبکه منځته راغلې ترڅو وضعیت ته پام راجلب کړي او د ورته بریدونو سره مخالفت ته وده ورکړي. په استرالیا، لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې هزارهګان هم آنلاین لدی لاریونونو سره یوځای شوي دي. په افغانستان کې د هزارهګانو ټولنې مشر حاجی محمد محقق هم د کوټې له هزارهګانو سره پیوستون څرګند کړي. د هزارهګانو پر وړاندې ترسره شوي ظلمونه د ډیرو نړیوالو سازمانونو لخوا مستند شوي دي. وضعیت دومره خراب دی چې هزارهګانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په کوټه کې خپل سرتیري ځای په ځای کړي ترڅو هغې ته امنیت برابر کړي شي. ډیرو هزارهګانو غوښتنه کړې چې د پاکستان پوځ د بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې کنټرول لاندې ونیسي. دا کره وخت چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د نوي پاکستان د جوړولو ژمنه پوره کړي مګر داسې نه ښکاري چې د ښاغلي خان د وینا په سمون به څه بدلون راشي.